بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پروګرام ستاسو اواز سره زیم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله وي. قدرمندو کتونکو نن به تاسو هم چې کوم دی زموږ دا پروګرام ګورئ سین برته نوې نوې ښکاري. ماشاءالله یو ډیر تکړه هنرمند به ورته هم زه ویم، یو کمالي سړی به ورته زه هم ویم. مخې ته مې یو آیډیا راغله، د دوی سره ناست وم، خبرې اترې مې ورسره کولې، د دوی هغه خبر را باندې انتهایي خوږې ولګېدې. هغه پخوانۍ خبرې مطلب کوم چې به زموږ د حجرو هغه د ناستې ولاړې هغه روایاتو هغه په مزه مزه که مونږ وګورو زموږ د دې معاشرې نه ووتلې، نو ما ډېر ضروري وګڼله مال چې یاره حکمت شاه لالا چې کوم دی دوی د ځان سره کم دغه شانته کې او د پروګرامونو یو لړۍ دغه شان جاري کو د دوی په سرپرستۍ کې او دوی دغه پروګرام هوسټ وګرځو. نو په دغه حوالې سره راغلیو د حکمت شاه لالا خواله. نو غوښتل مې چې تاسو سره معرفي کړم حکمت شاه لالا په نننۍ خپرونه کې ورته هرکلی ویم. او څنګه دي؟ السلام علیکم. ډېره ښه خبره ده، خو ستاسو شکریه ادا کوم د ټول نه مخکې چې تاسو یو داسې پروګرام په موږ باندې دغه کوئ چې د هغې نه بعد نوي نسل خبرولي، نو دې نه به هغوی خوندونه ملي او هغې نه به دوی سبق هم زده کوي. سبق به ته دا زده کوي چې موږ تقریبا زما عمر 75 سال دی، کم په موږ ورکوټوالي نه یا د اوس دغه نه د دې د ځمکې او د اسمان فرق دی. موږ به ته دا خلک خبرو، نو انشاءالله چې زموږ دا نوی نسل چې کوم دی نوی کول دوی به ته انشاءالله څه زده هم کي او دا مشران او کشران چې څونه ګوري نو انشاءالله چې د هغوی به دا ډېر خوښ شي. موږ به د حجرې پروګرام کوو او هغه خبرې او هغه شی به د میز ته راوړو، د خلکو ته به یې راوړو چې دا خلک ته عبرت هم والي او څه زده کړه هم ترې وشي او دا مشران هم ترې خوندونه والي او دا کشران هم ترې والي. ماشاءالله قدرمندو کتونکو ماشاءالله ډېره ښکلې خبره وکړله هغوی ورله، چونکې نوم هم چې کوم دی منتخب کو حجره پروګرام انشاءالله په هفته کې به هر ورځ زموږ دغه یو پروګرام راځي. خو قدرمندو کتونکو غواړو دا چې حکمت شاه لالا موږ سره چې کوم دی خپل ځان لږ شان معرفي کړي چې حکمت شاه لالا تعلیم څونه کړی دی، د دغې نه علاوه کار روزګار یا نور په څه فیلډ کې پاتې شوي دي. خو لږ شان ته کوم دی تاسو انشاءالله دغه دوی پروګرامونه بیا باقاعدګۍ سره هر هفته تاسو اورئ، خو لږ شان هغه خپل ځان یې معرفي کړو، تاسو خپل تعارف یې لږ شان وکړو، ډېره مننه به مو. ډېره ښکلې خبره دې وکړه. هغه وخت کې خو تعلیم چا نه خوښو، موږ ته به یې دا وي که بسته به موږ واغسته نو مشرانو به موږ ته وي سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي او په جنت کې به ځای نه او په دوزخ کې به غوټې وي. دا قصې به موږ ته کولې او سنډاګان به یې جنګول او خلک په ناستو. تعلیم ته چا دا وطن داسې نه و، دا توره تیاره وه، د ایوب زمانه وه، د ایوب زمانه وه. بټو صاحب پکې وزیر خارجه و، الله پاک دې وبخي. بیا دا تعلیم څه دونه دغه نه و، کله به په چوپال کې ناستو، کله به بار ناستو، کله به په ځمکه ناستو، کله به مړه بس د نیر په غاړه ناستو. د بدرګه کې اسکول مسکول نه و، خو کله به په یو ځای کې ناستو، کله به بل ځای کې. بیا رو 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 دلته اسکول جوړ شو، هغې ته بتلو، خو تعلیم ته چا دونه توجه نه ورکوله. هغه وخت داسې و چې غریبي م وه، عاجزي م وه، پیسې نه وې، بل څه نه و، جامې نه وې، سپلۍ نه وې، د یو سیزن به بل ته یې څاره بل نه بل ته مې څاره، خو بهرحال ډېر غریبي وه. اوس خو د خدای رحم دی دغه شو. موږ چې تعلیم کوو اومه پورې ما تعلیم کړی، خو د خدای فضل دی هغه تعلیم او دې تعلیم کې ډېر فرق دی. هغه تعلیم چې ما د اومه پورې کړی د اوس زه په اخبار باندې پوهېږم، په اردو پوهېږم، داسې د انګلیش په ټکو باندې پوهېږم چې دا دي دا دي. اوس خو به هر حال خلک ډېر لرې لاړ او تعلیمونه اوس د هغه وخت کې چا دونه توجه د تعلیم ته نه وه، نه په بچو تعلیم کوو. ټول خلک هم داسې پاتې. اوس هغوی ارمان کوي ځکه چې تعلیم داسې یو شی دی چې دا لکه د شپې او د رڼا او د ورځې کار دی. چې تعلیم دی نو فرض دی ورځه تا ته به لار ښیي، په بورډ به لیکلي داسې تپوسونه ته به حاجت نه او چې چا تعلیم نه کړی هغه به جټي. خو ښه خبردار چې هر سړی تعلیم وکړي دا لازمي نه ده چې د نوکر شي یا د هغه افسر شي، نه، تعلیم ښه شی دی، بس تعلیم وکړه هغه به دې په کار راځي. ما تعلیم د اومه پورې کړی، بیا الله پاک داسې وکړو چې دلته یو محکمې ته لاړم، بل محکمې ته لاړم، بل ته لاړم او حد دا چې د زړو خلکو ته پته چې زمونږ ته د ټي وي دپاره، د ډرامو دپاره، د فلمونو دپاره به دغه کېده، خو موږ هغې طرف ته لا نه وړو، موږ د خپل طرف ته رالو. او بیا دلته زمونږ ډیري فارم اریچن کې زه دغه ومه د
فارسټر وم او هلته به م بوټي کرل انګریزانو هغوی سره م وخت تېر کړ او تقریبا 20 کاله ما هلته نوکري وکړه او دا 21 کاله ما دې بدرګۍ هسپتال کې نوکري وکړه او دلته زه څوکیدارۍ په دغه وم او هلته زه پارس کې وم موږ به د ونو ما له لاسه هغه ډیپټي ډایرکټر اوس هم د کروړونو روپو پیدا موږ ګورنمنټ ته رسولې ده ځکه چې د کروړونو روپو پیدا ما حکومت له په دې ورکړې چې زه هلته هېډ مالي وم او هلته په پارس کې وم ما سره 4 کسانو موږ به لاچیان کرل موږ به شوې کرلې توتان به م کرل هغې دونه پیدا وکړه چې ما ته ډیپټي ډایرکټر ووي چې ستا د نوکرۍ دونه لوی مدن حکومت له وکړو چې کروړونه روپو خرڅ هم کړو او اوس هم د کروړونو روپو ولاړ دي په فارم کې کتی شي خلک ماشاءالله زبردست ماشاءالله ډېر یو ښکلی وخت موږ د مطلب زموږ کوشش هم دا دی چې مطلب موږ هغه تېر وختونه مخې ته راوړو لالا یو اهم سوال مې ذهن ته رالی یو ستاسو د وخت ځواني وه ځوانانو ملګري به او یو د دې وخت ځوانان دي څه فرق محسوسوئ د هغه وخت په ځوانانو کې او د دې وخت په ځوانانو کې څه فرق محسوسیږي د ځمکې او د اسمان فرق څه د هغه وخت د ځمکې او د اسمان روایت دا و چې هغه وخت کې دا دونه حالات دغه نه و خلک ساده وخت و ساده وخت و چې 15 کالو ته 20 کالو ته بالغ ورسېد هم بیا د واده غږ نه د واده بیا غږ نه کوو پلار مور به وله په خپل طبیعت باندې ښځه کوله هغه به یې خوښوله هغه به یې پسند کوله اوس چې کوم دی نو اوس خو هغه خبرې نه دي اوس خو هلکان د 14 کالو وي یا د 12 کالو وي نو هغې دونه حالات خراب کړو تیز یې کړو چې هغه ښځه م غواړي واده م غواړي او هر څه غواړي نو د هغې زمانې او د دې زمانې هغه به د پلار وله وکړه مور به وله وکړه به یې خوښه وه اوس که د پلار او مور په خپله خوښه نه اوس په هلک او جنۍ په خپل طبیعت واده کوي اوس د ځمکې او د اسمان فرق دی او که دې ونه کړه نو بس بیا به د کور هم مروري او بیا به لویه لانجۍ ځان هم وجني او د کلي نه هم تښتي ډېر زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا نننی پروګرام چې کوم و دا زموږ صرف یو معرفي پروګرام و اخره کې چې کوم دی غواړم چې خپرونه هم په دې ځای باندې راټول کړم ځکه دا زموږ صرف هغه معرفي پروګرام و انشاءالله د دې نه بعد به چې کوم دی حکمت شاه لاله تاسو له چې کوم دی حجره پروګرام راوړي مطلب هفته کې به روزانه یو ورځ تاسو له دغه پروګرام راوړي انشاءالله د دوی د خوندورو خبرو نه به چې کوم دی تاسو خوندونه او مزې اخلئ وخت را سره هم چې کوم دی نو ډېر زیات کم دی حکمت شاه لاله دا راته ووایه چې اخره کې به چې کوم دی زموږ دا کوم نوجوانان دي یو شمېر خلک تاسو ګوري څه پیغام به ورله ورکوئ د ټول نه مخکې خو زه دا خبره کوم چې د چا مور او پلار جم دي د هغوی د خیال وساتي د هغوی خدمت دې وکړي دا 2 دروازې دي د جنت مور او پلار که پلار یې مړ شو د یو نه نامحرومه شو که مور یې مړه شي د 2 نه نو زه دا د ټولو نوجوانانو ته ویم چې د مور او پلار خدمت وکړي دویم ورته دا خبره کوم چې تعلیم وکړي وخت د تعلیم را روان دی او تعلیم رڼا ده نه که بچي مو شي نو هغوی ته به په صحیح لار باندې لاړ شي او درېیمه خبره ورته دا کوم چې دا وطن ستاسو دی دا خوږ وطن په دې باندې ډېرې قربانیانې شوي نو که تعلیم مو وکړو نو سبا به دا ستاسو په لاس کې څوک په انجینران یې څوک په ډاکټران یې څوک په پروفیسران یې څوک په ټیچران یې څوک په ډاکټران یې نو زه تاسو ته دا ډېر په دغه باندې درخواست کوم چې تاسو تعلیم وکړئ او دا خپل وطن خدمت وکړئ او د خپل وطن په ایماندارۍ باندې خدمت وکړئ دا وطن ستاسو دی او خدای پاک موږ له د پاکستان راکړی چې دا آباد او خوشحاله او د دې نه زیاتې خبرې نورې نشته صحیح ډېره زیاته مننه ډېر زیات ښکلې خبرې مو کړلې ډېرې ګټورې خبرې مو کړلې یقینا چې کتونکو به ته ډېر زیات خوند او مزه اخیستې قدرمندو کتونکو انشاءالله روان وخت کې به تاسو چې کوم دی لالا سره دغه پروګرامونه یو شمېر پروګرامونه به تاسو له راوړي تاسو به د هغې د پروګرامونو نه خوند او مزې اخلئ انشاءالله میلاویږو به د یو بل پروګرام سره تر هغې وخته ورکړئ خپل ورور شهزاد خان له دې دعا سره اجازت چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے